محترم استاد بس نور هغوی ستایلش له هغوی د نور کوم ستاسو خوی ستاسورات دي د نن ورځې باره کې ډاکټر قمر سیرای صاحب ستا او د هغوی استقبال وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ژوند کې خو نن ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده. د کال 1985 نه تر دې وخته پورې څومره کار چې وشو، منډې تړې وشوې، څه په پرنټ میډیا کې راغی، څه په هوا په چپو ولاړ. خو نن خوشحالۍ خبره دا ده چې نن زما د پښتونخوا هغه شخصیات په دې پنډال کې موجود دي چې هغه موږ د اول نه د هغو نومونه اورېدل به، د هغو کلامونه به اورېدل، مینه به ورسره پیدا کېدله او بیا هغو سره زموږ تعارف وشو، کېناستو ورسره. هغه ټول خواږه خلق نن دلته موجود دی. زه د یو چې نوم اخلم نو ستاسو مخامخ دي ټول. نو بیا د هغې نه پس ته د منصره پښتو اکیډمي ټولو ملګرو، خصوصا د محمد محسن چې هغه ماله داسې درناوی راکړه. دوی ډېر وخت مخکې نه لګیا و، ډېر وړومبي کالې نه لګیا و چې تا له یو پروګرام کو دا کو. نه زه کار باندې یقین ساتم، کار به کوم. او دا ستاین غونډې چې دي دا لکه ډېر تنظیمونو چې کم څوم تنظیمونه ما کار کړی دی، جوړ کړي دي، هغو اول دا تجویز پیش کړی دی چې تاسو له موږ پروګرام کو. مینه د دې لپاره مې نه دی کړی چې زما تاسو ستایلو والا خلق نور دی. هغو کوشش دا دی چې اول نه هغو ځان ستایي، دنیا ته ښیي او کار یې ډېر یا ډېر دی یا کم دی، خو دا کار خو زه دا کار نه کوم. نو بیا دوی ټولو اخر زه مجبوره کړم بیا تر دې چې دا محسن مخامخ ناست دی، ما نه بې تپوسه د اشتهار وکړ چې ډاکټر قمر سیرای په ژوند او فن باندې به یو اعترافي پروګرام کیږي. نو بیا ما درته ویم اوس تاسو څه وکړم، دا خو تا وکړه اشتهار، اوس چې ته نه کوې دې سره منصره پښتو اکیډمي یا ګراف ورتاویږي. نو بیا زه تیار شلم. خدای شته چې دې نه مخکې هم یو ډېر کوششونه کړي دي. بیا ننګیال پښتو ادبي لښکر ډاکټر صاحب دي پکې موجود و، ډاکټر اقبال شاکر صاحب هم پکې موجود و، او داسې نور ملګري هم موجود. هغو هم ډېر زور لګولی و چې تا له موږ پروګرام کوو. نو بیا د هغو هغه وسایل هم داسې وو چې تاسو پخپله کتلي وو چې ځای نه و هلته، او یو هوټل کې وړکې غونې کمره کې هغه پروګرام شوی. نو زه خبرې ډېرې اوږدې نه کوم ځکه چې دا خو ډېر اوږد باس دی. بیا به څه وخت له ځي او دوه مېلمانه دي ځي به ما که نه واپس. او زه خو یم چې نه دي ځي، نن د موږ سره بیا شپه وکړي، خو دوی وایي چې نه موږ به خامخا ځو. بلکل پکار ده چې زه د یو مېلمنوم واخلم او دوی چې په ما نن کوم احسان وخېجو دا به ماله تر ژوند اخري لمحو پورې هېر نه شي. ځکه چې دوی راغله ما له یې درناوی راکړه. زه د خدای یو عجز یم او ما لکه همیشه کار کړ دی او ما خپل خودنمایي یا نمایش کولو کوشش نه دی کړی. دا ملګري ټول د دې ګواه دي. خو تاسو چې څنګه راغلي یې ټول، ظفر علي ناز صاحب د اسوات نه راغلی دی، او داسې زموږ ډېر مشر احسان الله صاحب انجینیر صاحب راغلی دی، بختیار صاحب راغلی دی، احسان نسیم دی، نادر خان دی، میډیا والا نور دلته څومره راغلی دي، عارف صاحب دی، ټول دا ټول ما باندې احسان دی. او د ټولو ستاسو چې د ادب د پښتو د ادب ستوري دي او ځلند اسمان کې پړقېږي او ټوله دنیا پښتونخوا یې ګوري هر وخت او موږ یې ګورو، هغه راغلي دي نن په دې کې موجود دي او د هغو په مخه زما دا ستاین غونډه کېږي. نو دا ما دپاره ډېره لوی دی اعزاز خبره ده. مختصر خبر به دا کوو چې زموږ کال 1915 اتیایم دا داسې وخت و چې دلته د ولسي ادب دور و. ولسي شاعران به
پوجرو کې به دغه مجلسونه چاربیتې سندرې لوبې مصریزې ټپې دا به کېدلې که نه جي پښتو ادب ته حالات سازګار نو زرین پریشان دی خدای پاک وبخي هغه ما سره دا مشوره وکړه چې دا سیز خو ډېر وخت خوشحالېده خو دې سره زموږ ادب پروموټ کېږي نه مخې ته نه راځي خو داسې څه کوو چې لکه یو تنظیم جوړ کړو او خپل جدید ادب غزل نظم رباعي قطعه هایکو دا اوس د دې جدید دور اصناف دي چې دا وچلیږي چاربیتې او سندرو باندې وسو موږ وخت تېرو اجرې خو اجرونه خو دا خبره بار کوو نو تنظیم موږ جوړ کړو بیا هغه لاړ سعودي عرب ته شاته دا ماته پاتې شو زه هغه وخت کې ما خدای شته چې شاعري نه کوله خو هغه ته ما ویل یار زه خو شاعر نه یم دی له شاعر په کار دی چې جنرال سیکرټري شي ستر سکرټر شي اما ته به خپله شاعر شي خو ته صرف ها وکړه نو بیا چې ما ها وکړو نو بیا چې ما کوم شی لوسته مخې له به مې راته مشاعرې شروع شوې چې څه شی اول نه موږ نظم کې لګیو بیا ورو رسالې شروع شوې هغې کې چې به راته مخې ته نو ما به پې شروع کړه جو هغه به مې چې ولیږه هغه به یې دا وایي ټیک ټاک تکللی جو افسانه به چې مخې له راغله جمعه به چې هغه ولیکله چې وویل هغه دا بلکل افسانه ده ما ته به د دې اندازه نه لګېده دغسې کېده جي اصنافو کې یو ما زه لګیا شلم او د هغې هیتونه او ماهیتونو د هغې جوړښت هغې باندې لګیا شوم دغسې په نثر کې یو ما لګیا شلم مختلف څیزونو کې لګیا شلم لګیا مضامین نګاري مې وکړه صحافت مې وکړه دا ننډیاړ اخبار منګه دا احسان نسیم ناست دی چاپ کو بټاګرام نه افروزه وه نو یې کې اردو کې پښتو کې نو لیکل به کول کالمونه به لیکه ادارې به لیکلي کارټونونه ما جوړول هغه خلکو ډېر زیات خوښول چې دا ځل به کوم کارټون راځي ما به موضوعاتو باندې کارټون جوړو او هغه به هم چاپ کېده او بیا به زمونږ پښتو نثر هم چاپ کېده د اردو کالم به هم ما چاپ کو او دغسې ادارې به هم پکې راتلي که نه هغه ډېر وچلېد بیا سرې مالي بحران ښکار شي هلته خلق د نورو خبرونو سره بلد و جدا موږ نه پاتې شي بیا د لاهور نوای پټان د سرګودن یو رساله به راتله اسلام آباد نه به ساربان راته دې کې به زما پیغام اشنا به راته په دې کې ما اردو لیکل وکول بیا به دې خبرونو ته رپورټینګ کو شمال ته اوصاف ته بل ته رپورټینګ به کو مشرق ته نو دغسې دې کې ما به زه لګیا وم بیا دغسې یو اباسین یو افروزه موږ وخت کله هغه به اشتهاراتي وه هغې کې به تکل چاپ زما راته او غزل یې به د شاعرانو راتلي هغه ډېره مشهوره شوه خو هغه کوم دغه چې هغه وتښتېد اخر کې نو بس هغه لاندې ډېر چاپ کېده او اشتهارات به خلقو به ورکول نو دا یو ډېر اوږد سفر دی دې کې زه چې دې بحث کوم د ماښامه پورې نه خلاصېږي ډېر اوږد سفر دی نو خدای فضل کو چې هغه چې کوم موږ هلته محنت کوو مختلف علاقو کې تنظیمونه جوړول شنګلي پورې موږ ورسېدو چکېسر کې شاپور کې شپیشام کې دندی کې او هلته تنظیمونه جوړ کړه فعال وساتل تنقیدي غونډې پکې وکړې او پیریډونه ورته پښتو املا باندې ولګول صوتیات فونیمات ترسیمات دې باندې پوه کړه مخارجو باندې پوه کړه او دغسې د غزل تنقیدي کم اړخونه چې دي په هغې باندې بحث وکړو او نظم وښو چې نظم څه شی دی نو هغې سره هغه خلقو کې هغه شی و نو هغه پروموټ شله او راووتلل هغه تنظیمونو کې دلته اوس محسن چې ونه دا د بی ایس کړ دی په دې کالج کې خدا ګواه دی چې دته ما چې صرف یو څو نشستونو کې کوم ادب ښووللی هغه ادب د په بی ایس کې نه دی زده کړی دغسې رشید دی را ګواه دی ناست دی دا چې څومره شاګردان دي ما ډېر خلوص سره دوی ته د پښتو ادب او د پښتو ادب تاریخ ادبیاتو تاریخات او اصناف و هیتونه ماهیتونه او دغسې چې څومره مانه کېدلل ما له سره تلل دوی ته ما په خلاص زړه ښوول دي او دوی زده کړي دي او دا د هغې کمال دی چې زلمي ادبي جرګه بفه جوړه شوه رشید دی صدر شه ظفر اقبال نادان دی هغې جنرال سیکرټري شه علي کې اوس بارام سمندر ناست دی بله یو جرګه موږ جوړو پوګی کې جوړه کړ ده په دې تورغر کې جوړه کړ ده تورغر کې 2 جوړې کړ دي په ضلع شنګله کې جوړ کړ دي علي کې جوړې کړ دي په دې چتر کې دا برېمان ملنګ ناست دی دلته موږ یو جرګه جوړه کړه چې چتر ادبي ملګري
دغسې نورو ځایونو کې چې څومره وس کېږي زه لګیا یم زما څنګه چې تاسو ووایئ زما سهار او ماښام صرف هدف دپاره دی او چې صرف ګټم هغه په دغې لګوم د دوی حوصله افزایي ده او دا به زه کوم څو پورې ژوند دي دا به زه کوم یو ځل ستاسو بیا زه مننه کوم وخت نه اخلم ډاکټر صاحب هم څه خبرې کوي ډېره ډېره مننه السلام علیکم